ایو سړیو خرې ورکو نو جړلې هاي 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 پولیس والا اونی وہ بادشاہ لے پیش کو چیزی دے دا خر رکھ دے ویلے کا مر دے جی دشپے بار راغلے وہ مر دے بادشاہو کمو کو چالے کا دو خرونو پیسے دلوار کئی زا مجارا بیان جڑل نو بادشاہ اور تیل بیڑا دے غر کشا اس والی جاڑے دو خرونو پیسے والا ویلو زکا جاڑ ما چی زمان دا خر دیر نیاز بینو د چې د شپې دا پړانګان لیدلی چې دی خورو چې د به د یارې څومره چیزونه اچولي نو موږ هغه نیازبین خرونه یو ښه تاسو به دا خپل ټیزونه وګورئ اوس دا لینک درته جوړېږي دا غړمبا دې که وکته زه به تاسو ته بیا وښیم چې اوس په کومه لار منډه موږ سره کلي کې یو سړی دی شیلنګ شروع شو په بالا ماڼۍ باندې پاس جاز دی نو هغه داسې کوي چې چکل هیبت شروع په ویاڼی قسم لاس کو په ډکه ویاڼی قسم لاس هغه چل به در باندې کېږي خان دیما که نن فلسطین د خدای د قهر په لپیټ کې دی نن کابل د خدای د قهر په لپیټ کې دی نو الله سره څه کم نه دي پاکستان هم د خدای د قهر په لپیټ کې کولی شي د پاکستان حکومت نن د خدای نه باغی دی د خدای نه لرې دی عیاش تے بدماش تے لوفر دے بی دین دے ظالم لکونا روپے پا عیاشے و لوفرے خرچ کی گی نن رات چاوے وے اوڑل 10 روپے بورائے نور گران شا معلوم بارک شا تاسو مبارک شا خدای دے مالدے سے گران کی چی پا 15,000 روپے بورائے سر باٹنگن دے خدای پا 1500 روپئی چٹا کئی ٹیپروں پسے خدای تاسوڑ اندکا او ملو پسے دا مونگا دا نیلا پیدا دی دنیا کی چھ ٹیپر گران شو ہائے اوڑا گران شو ہائے نا پا ملک سلویخ کالا کے اسلام والے رانگے ہائے پا دے پکار ہائے پا ٹیپروں ندی پکار ہائے پا اوڑو ندی پکار پا خدای قسم دار اٹھائے بتا پسی منڈی ہوئی دا ټیپر او گازر او مولای به تا پسې منډي نن ته د ټیپر او د گازر او مولو غم وړې او اسلام سره څه کېږي لګیا په شرمونه او شرمونه دا د اوقاف وزیران را مخکې کړي دي مولیانو له خېټې غوږ دوه دیو په دې ملک کې انقلاب به راوستو فوجیان او مولیان فوجم تر سپېږمو کو په مولیانو هم شروع کړی دا نو انقلاب به راولي څوک یو بيځګر مولا کډېرې ټوسي ولي مڅبو نازیزانو دار طرف نہ ملک ابو اغستے دے او دا آسمانی قہر انتظار مکئی نو فلسطین سر زمون دڑ ہمدردی دا خدای دے امریکہ اور روس تباہ و برباد کی اسرائیل دے خدای تباہ و برباد کی کہ ابراہیم علیہ السلام پور کیا چولے و نمرود نو یو مارغد ہے کہ آغیتا تو تاگر کے ہوئی آغا مارغب پا دی مخوکا کی یو ساس کے اوبر اوڑے او پا دی اور بیا چولے نو چاورتا ہوئی چی دا دمرا لوی اور پا دی ساس کی مڑکی گی چی تا پا ساس کے اوبر اوڑے او پا دی اور یا چی نو مارغب ورتا ہوئی چی دا ما تم پتا دا چی دا دمرا لوی اور پا دی یو ساس کی نمڑکی گی خدا ساس کے روڑل او پدی اور اچول غرض میں دادے کہ ابراہیم علیہ السلام سرا زما دی یار حق اداش زما چ سوستے اغا میں پیش کو دین مخ کے ڈیرے اوبا روڑل زما پوس کی ندی عزیزان زمون په پاکستان شریف کې اوسېدل دومره وسته چې یا دغه چیرړو سوځو او یا تاسو را ټول کو غمخارګي پیو کو دین مخ کې زمون وسته یا دین مخ کې مون کولې څه اچ څوک سکولې شي او د چا پلاس کې وسته غریبان په نور کار کې اخته
سبالبا د هندوستان چې کوم عظیم شخصیت را روان دی اول ملمه به د ضیاء الحق دا عظیم الشان شخصیت مو پیژن څوک دی چې आवाज وکړو چې یو ډم دی د ډم ته به وګورئ چې څومره ډمان به ورته ګیر چاپیر کی څومره معززین به ورته ګیر چاپیر کی اول ملمه به په دارالاسلام کې د ضیاء الحق سے بھی او اول ملمه به په صوبه سرحد کې د گورنر سے بھی نو د چا 1500 روپۍ په ټیکټ لګېدلې او ستا صوبایي وزیران داغه کمیټای صدران دي چې کومه کمیټای به داغه پسې وبه ګرځي نو د چا په لاس کې چې وسته هغه غریبان په دې کار کې اخته دي بیا بیگانه بل شپه په هنګو کې د پولیس پریډ و پولیس پریډ کې چې کوم مشر ملماو نو هغه د پیښور ټول ډمان د شپې غړېدو ته بوتلی نو نن سهار مې د پولیس یو لوی افسر ته وی ماوی چې دته د ډمان بوتله ضروري و که چېرته د پولیس مشکلات ورته ښودل ډېر ضروري و ستاسو هېڅ مشکل نشته چې تاسو د شپې ورته هغه ښودلی وی نو د پیښور نه یې ګلبالي ډله بوتلې وه او دغه یې ورته د شپې ګډول نو عزیزانو زمونږ دا پوس پرې کړی ملک چې دی یو شرم خو نه دی چې ورپسې سړی دبلې وغږي دا هغه د ټاک د بې غیرت بچي دي پسې شرمېږي نه بل حیا پکې نشته غیرت پکې نشته حدیث کې راځي المرء مع من احب په قیامت کې به سړی امغه چا سره ولاړي چې دنیا کې چا سره مینه دنیا کې چا سره محبتي نو زمونږ د حکمران طبقه محبت ډمانو سره ډېر دی ان شاء الله د دوی حشر به په قیامت کې ډمانو سره کی نو زما عزیزانو عرض داو چې مونږ دومره کولې شو دومره چې فلسطین کې يهود د چا په سپورټ باندې د فلسطین مسلمانانو سره ظلم کوي داغي بچی قتلای داغي خزه قتلای داغي سړی قتلای دا د امریکای په سازش او د امریکای په سپورټ ځکه چې امریکا هم د يهودو حکومت ته او اسرائیل هم د يهودو حکومت ته نو امریکا نن ایران عراق جنگ چې ده سپورټر امریکا دا فلسطین او يهود جنگ چې ده سپورټر امریکا دا او کلر لزه نن د جنیوا مذاکرات چې ناکام کیږي دا غي لوی سپورټر چې ده هغه هم امریکا دا او دویم نمبر ضیاء الحق ته ځکه چې په کابلیانو راوړیږي نو په مونږ راسسیږي تاسو ته پته ده چې د کابل د امدادونو په برکت باندې په پاکستان کې زمونږ نستای غوسه شي نن د 18 लाख روپو په بینس کې چې په پاکستان کې کم خلک ګرځي دا د امریکای امدادونه دي نن د 3 4 5 6 लाख روپو په جیرو کې چې کم خلک ګرځي دا د امریکای د امدادونو برکتونه دي نو هغه خلک چرته جاغواړي چې کابل دې د روس نه خالی شي او د افغان مجاهد چې دی باعزت تور د خپل وطن تلاش خیال راغی نو عرض بدا او عزیزان چې دغه د یاره حقو چې څه زمونږ وسته هغه مونږ وسره ادا کړ پاتې شو د پاکستان معاملې تاسو به وګورئ نن خو تاسو ته وخت په وخت د سپیغون دی اډو کې راغورځيږي او پاغه تاسو مشغول ساتي کله درته کرکټ راولي کرکټ میچ درته راولي نو د شپې په 2 بجې ورته راپاسي او ټي وي تناستي کرکټ میچ ګورئ دا لکان ګورا دا د حرامیان واړه ډوګانې پیدا کړي وخت یې نیولي بلاره برواني وخت یې نه لکه د بدلې و بچي سب د مور د درم نه اړه پکې په ګټاو بیلات دې چې داسې تاسو ګورئ الکان ټول په دې قهر اخته کالجونه دې تباہ شو سکولونه دې تباہ شو تعلیم دې تباہ شو د تعلیم دې جنازه وتا
دا مذهبي مدرسې چې دي دا طالبان دام په وګوره د جمعې په ورځ وزیر باغ کې غونډس کې کوي د دوی هم بیړه تباه شوه ځکه ذهن خو بسیط شی دی په یو وخت کې شل طرف ته نه متوجه کېږي د دوی هم بیړه تباه ده تعلیم جنازه ووته د پاکستان نه انشاءالله بی او ایم اے والا لکه نن خوار و زار ګرځي ما یو شعر 10 کاله مخکې ویلی و هغه رښتیا شو چې ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری نن د بی اے الکان چې دي پولیس کې د سپایي د برتی د پاره دغه درخواستونه د اس ایس پی په میز پراته دي د بی اے د ایف اے ایم اے والا نن په جونیئر کلرکای پسې ګرځي تاسو خدای هلاک کا نن 5 نکاتی پروګرام چې جنېجو قوم ته پیش کړی دی په دې مخې ورته نه ولي چې هغه 5 نکاتی او نئی روشنی سکول کور دی وران شد پرانی روشنی سکول والا لکان دی چرته ځای کې چې اوس په بوډاګانو راته سبق وایي یعنی اوس سپینګیری به سبق وایي نو هغه به چې د انجینیر جوړېږي نو د پرانی روشنی سکول نه د کومې سیټونه پیدا کړه چې اوس نئی روشنی سکول دی د ډرامې بچیه راویستی نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا شرمېدلی ملک دی په دا اخبارونو والا تکړه شی ورته چې دا د لک نوم څه هندوستان نه چې راځي دلیپ کمار سخی جی نہیں تاسو ټول داسې دا تکړه شی ورته انشاءالله درته بخیم د فوټوان بیا ورته دا معززین ناس دا معززین ورته لاس په نامه ولاړ دا شرمېدلي د دې فوټوان د اخبارونو والا وباسي او هغه به زه ریکارډ ساتم چې په ټول پاکستان کې مې د دوی په شرمونو نه شرمول زه به د سړي زوی نه که د کم وزیر تصویر ورسره راغی والله کې پرېږدم که د ګورنر تصویر ورسره راغی والله کې پرېږدم که د دې کاڼي تصویر د ضیاءالحق ورسره راغی والله کې پرېږدم که دا د شاه ولی قطار بانس جنیجو تصویر ورسره راغی والله کې پرېږدم نور څه بس کر دا هلکان د جلسو جلوس کې ډېرې داسې چغې وایي خو چې چېرته پولیس ونیسي بیا زه ته دې سپېږمو ته راشم ویاله وی نه وهي شپارس یې وکړه که وهي دی اله ډپټي کمشنر ته وایه چې را پرېږدي نو ما یو ملا ته وی مال په آرام کښېنه بې وخته بانګونه مه وایه که مونږ ونیسي خو د شرمه به په جیل کې پراته یو او دغه دا څه ورته وایي غږ به نه شو کولی نه به معافي غوښتی شو نه به څه شرم به او که تا ونیو مخې سره د اوښ چاپ جوړی هماغه چلو شو قسم په خدای د ډېرو نه یې معافینامه راولېږله چې ما طرف نه دا معافینامه ورکړه ما خلاص کړه ډېر سخت تنګ یم په ډېرو جې دا را خلاص مې کو نو خبره ده چې ماما ډېرې چغې مه وهه ما ته پته ده وایي مخوب مې شناسم پیران پارسارا زه تاسو ته پته ده چې دا څه وخت کې پولیس ټیر ګیس وغورځوي دا خپلې منډې وګورئ بیا چې لا ډز پکې وشي بیا دا خپلې منډې وګورئ په آرام کښېنئ پاکستان ما پېژندلی دی خدای دې هغه حال په پاکستان نه راولي چې کوم په کابل راغلی دی ما د سن 65 نه تاسو کتلي یئ چې خوندم نشته په پراده واده ګډېده ډېر ښه کولی شئ پراده واده کې ډزې ډېرې ښې کولی شئ مړه دا شرمېدلی حکومت چې یو ډز نشي بندولی یو ډز واده کې ډزې بند دي صوبایي شملې فیصله کړې واده کې ډزې بند وای واده کې ډزې شملې نه اجراګانو فیصله کړې کوم حکومت چې په واده کې ډز نشي بندولی او حکومت به څه توره وکړي په هغه که غزا راغله یا ته هندوستان راغی یا ته روس راغی او به توره وکړي تاسو دا په واده کې چې روان یې ټک 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 دا توره به تاسو وکړئ نو ما ته معلوم یې ماما په آرام کېږي دا دعا کوئ چې خدای امتحان را باندې مراوله دا دعا وکړئ اوس بل لینک درته جوړیږي بل روس بزی وطن ته
او انډیا به درته داسې راځي په تورخم باندې. هغه کار به در سره کېږي کم کار چې بنګال سره وشو. صوبه سرحد به په یو رنګ کټ کېږي، پنجاب به په بل رنګ کټ کېږي، سندھ به په بل رنګ کټ کېږي، بلوچستان به په بل رنګ کټ کېږي. اوس هغه چل درته جوړېږي. ستا د پاکستان جرنیلانو ویلي جنرل نیازی چې میرے لاش پر ٹینک گزرے گا، میرے لاش پر. میرے لاش پر ٹینک گزر شو نه څه دلته ناسته اوس هم په دغه کالونی کې درې سره غول د وخت کوي او بنګالي مونږ نه بوتل. 1,00,000 فوج سلنډر کېدل دا څه د ټوکو خبره نه وه. هغه لینک درته اوس بیا جوړیږي، انډیا د کابل په طرف او د تورخم په لاره. نو دا دعا کوئ چې خدای امتحان را باندې مه راولي. که امتحان راغی تاسو به د خپلې منډې وګورئ. سن 65 په جنگ کې زمونږ یو ملګری سوات ته تښتېدلی و چې څو ورځې پس مې ولیدو مال کدھر گیا ہے کدھر گیا ہے ویل سوات مال کس واسطے هلته دا لنډۍ کې او صدر کې ببونه را پرېوتي وو که نه ما ته چاټیان وسلیان چاټی راورېږي بیړی غرقه شوی دې ته به څوک ټینګ شي په بالا ماڼۍ کې به زه ناستم بالا ماڼۍ هم د پړانګانو ځای دی لوی پړانګان پکې اوسېږي د چونګي نه دی خوا او شالداد بابا نه دی خوا په دغه ټوکره کې پړانګان اوسېږي څوک د اوږده داسې داسې وایي په بالا ماڼۍ کې دارو دپاره سړی نه میلاوېدو دارو له ټول تښتېدلي خار نه و څوک ابټاباد ته څوک سوات ته څوک بحرین ته څوک دیر ته ویل چاټیان وستیان یو